د سپوږمۍ تر کلي. د سپوږمۍ تر کلي د خپرونې درنو اوریدونکو سلام. خدای دې وکړي چې جوړ او روغ به یاست. بیا هم د سپوږمۍ تر کلي خپرونه ده. د قاتل انجلۍ په 5 برخه کې مو واورېدل چې پولیسو له حکیم صاحب نه د دې لپاره چې وژغورل سي ورڅخه یې رشوت غوښتو. دا چې حکیم صاحب دا پیسې له کومې کوي په 6مه برخه کې به په ګډه سره واورو. په عمر پخې ښځې په واړه تشت کې صابون واچاوه. پر غولي پراته نوټونه یې یو یو پکې ډوبول. وروسته به یې هر لوټ ښه وموښل. اوس به کور ته داسې چټله ګټه راځي. حکیم پر بل لوټ اوتو تیر کړ. هغه د رزق کولو وعده کړي. دا یې نه دي ویلي چې څنګه له کومه او څه وخت به یې ورکوي. کیدای سي چې هغه زموږ روزي همداسې لیکلي وي. ناستې ښځې شاوخوا وکتل. بیا یې وویل دا ټولو مشکلاتو لکه چې زموږ کور لیدلی دی. حکیم په 50 ګونو اوتو تیر کړ. مخ یې ښځې ته ور واړاوه. خدای هم خپلو بندګانو ته د هغو د اصولو او توان پر برابر مشکلات ورکوي. دا د ازمویښت وخت دی. تیر بسی. د دې وروسته به حکیم هر مازدیګر هیرا منډي ته تللی او ماشومانو ته به یې درس لوست. اوس نو د ماشومانو شمېر تر 10 رسېدی. حکیم یوه ورځ له چودري سره پر چایو ناست و. ویې پوښتل دا پورته خونه له نور ځایه څخه بیخي بدله ده. ډېره پاکیزه او ښکلې ښکاري. د چودري چې ګریوان یې تر نیمایي خلاص و. له قایلون څخه یې خوله پورته کړه. په کړس کړس یې وخندل. دا زما د مینا خونه ده. هغه هم ډېره پاکیزه مال ده. دواړو وخندل. حکیم بیرته پورته وکتل. د نقاشي دیوالونه او زیړ رنګه تیکې لیدو یې پر مخ مسکا خوروله. شیبه یې همداسې کتل. چودري بیا په خندا کې ویل مینا ډېره ښکلې ده. هغه زموږ غټ ګیراکان خوشحاله ساتي. هره شپه ناڅي او خوږې خوږې سندرې وایي. اوس ویده ده. د دې خبرې سره د حکیم ټنډی تریو سو. حکیم خپل ځان په 4 واړو خواو کې لید. د بیاتي وړه وړه ټکه خطه. حکیم د عینې پر سر لیکلې جمله یې چپه ښکاره ولوسته. شارخ سلماني. په تمسخر یې ځمکې ته وکتل. ښی اړخ ته ناست کس وږي چې یو ځوان چاپي کولی وویل ګوره حکیم صاحب موږ ټول د یو رسول منونکي یو. دا د شیعه او سني خو فرعي خبرې دي. دا پرېږده. حکیم په غوسه ور وکتل. سړي زیاته کړه موږ غواړو چې ته د معلم صاحب زوی ته خپله لور ورکړې او سره دوستان سئ. معلم چې په بله څوکۍ کې اخبار لوست د سترګو تر کنجو یې ور وکتل. حکیم په زوټه وویل ګوره ظفر وروره ستا احترام په خپل ځای خو لور به مې مړه کم مخکې تر دې چې داسې وسي. سړي ور زیاته کړه ګوره د دې خپلوۍ لپاره خو قدرت هم اشاره درکوي او څومره ښایسته اتفاق دی چې د زوی نوم مصطفی دی او ستا د لور نوم عایشه. سبحان الله څومره ښایسته سنت پر ځای کیږي. حکیم په حیرانۍ ور وکتل. ښه نو زما د نورو 3 لورانو نومونه هم د پیغمبر له بیبیانو سره یو ډول دي. هغه هم د مصطفی ته ورکړم. ها پر څوکۍ ناست معلم اخبار خوځاوه. پنډې عینکې یې لرې کړې. خبره واوره ای له حکمته خالي حکیمه ستا عایشه زما مصطفی خوښوي. بیرته یې څېره مسکه کړه. یاره زما او ستا په دښمني کې د دې ماشومانو زړونه مه ماتوه. حکیم سر وخوځاوه او له دروازې ووت. حکیم خپله قرقلي پر میز کېښوده. مخامخ ناستې ښځې ته یې وویل ګورئ زه خپل ټول شرایط پرېږدم. بس یو مناسب غوندې هلک پیدا کړئ چې په مسجد کې نکاح کولو ته تیار وي. ما خو جهیز نه شور کولی اما زما لور له رویته ډېره ښه ده. ناستې ښځې سر وخوځاوه. حکیم پسې زیاته کړه اوس خو زما همدا یو شرط دی چې هر څومره ژر ممکنه وي ودیسي. میاشتې او هفتې نه بس چې په ورځو کې وسي. ښځې وپوښتل د عمر خبره او اندازه مو ونه ویله؟ حکیم پر دیوال راځوړن انځورونه تر نظر تیر کړل. ورو یې ویل بس چې په عمر تر ما لږ کم وي. ناستې ښځې له المارۍ دوسیه راواخیسته. سمه ده یو سړی سته د 50 کالو دی. پیسې ډېرې لري. اولاد یې نه کېږي. زه خبره ورسره وکړم. حکیم د هو په بڼه سر وخوځاوه او ووت. تر ښځې پر مخ ترخه مسکا پرته وه.
ماخوستن اذانونه پای ته رسیدل. حکیم پر څادر مخ او لیچونه وچ کړل. ښځې وویل انسان دی، حیوان خو نه دی چې په سړک کې پرېږدي او ځې ترې. ته خو یې عمر ته لږ وګوره، دا ته څه وایې؟ دا دې له څنګه چا سره هو کړي؟ د حکیم شناوي ږیره ورپېده. دومره هم خرابه نه ده چې هغه یې غواړي مخ تر دې چې هغه هم له زینب کوم غلط کار وکړي. عقل یې باید سر ته راوستل سي. لیکن ته حکیم چیغه کړه بس د باز ضرورت نسته. څه چې مې وویل هغه به کیږي. سبا له ماښامه وروسته نکاح ده. څادر یې هوار کړ. د لمانځه نیت یې وتاړه. له د باندې د پیشو میو میو. په اسمان کې به یوه یوه ستوري لکۍ وکړه. زینب خپلې مور ته وکتل. مور یې ورو وویل پیدا کړی یاست، حق یې دی چې فیصله وکړي. عایشې سترګې وموښلې، ژړغونې سوه. انسان یې پیدا کړی یم مورې، د دوا بوتلونه نه چې زړه یې وغوښتل هغه ته یې ورکړي او هر ځای چې یې وغوښتل سکې یې دي. له همدې خبرې سره د زینب په غېږه کې ورولوېده. زه یې نه غواړمه. زینب پر خپل لاس جوړ نیم ګرم څاڅکی احساس کړ. ملا امام له سلام ګرځولو وروسته ویل واورئ، د مسجد کمیټې له غړو هیله ده چې له دعا وروسته پاتې سي. څو شېبه وروسته په جومات کې 5 تنه پاتې ول. یوه یې وویل د شیخ صاحب د سفر له خاطره موږ اکثره فیصله ځنډولې وه او تر ټولو لویه خبره د حکیم صاحب وه. حکیم صاحب ته څو ځله راته ویلي وو چې له ما څخه د جومات امانت بیرته تسلیم سئ. د حکیم لاړې ونښتې. سړي زیاته کړه شیخ صاحب په خپله دی کار ته رضامندي ښودلې ده. نو سبا ماسپښین به له لمانځه وروسته حکیم صاحب خپل ټول حسابونه خلاص کړي او موږ به له دې څخه د دې امانت په ساتلو کې منندوی یو. اوس نو بله مسله د تعمیر ده. حکیم له ځایه پاڅېد. نورو پسې غږ کړ خو هغه ووت. حکیم د سهار له لمانځه وروسته تر ناوخته پر مسله و او چورت یې واهه. لورانو او مېرمنو یې هم خواته پر کټونو ناستې وې. وروسته یې شونډې وخوځېدې. هر چیرته چې امکان یې وي په تیروار کې مو تجربه کړل. اوس هم 1.5 لک روپۍ کمې دي، څه وکړم؟ حکیم خپل دواړه لاسونه مخ ته ونیول. ښځې یې وویل ته د جومات والو ته رښتیا ولې نه وایې چې په دې څو ورځو کې به یې درکړو؟ حکیم رنګ سور سو. تر داسې ذلیلې مشورې راکولو خو مې دلته مړ کړه. 40 کاله مې پلار او 30 کاله ما دلته تیر کړي او هله خو مو خپل عزت ساتلی دی. ته غواړې چې دا ټول له خاورو سره خاورې کړم؟ ښځې یې په نرمه ور بیا کړ. زه چې څه وایم د غوسې پر ځای ورباندې په سړو دماغو فکر وکړه. له هغو خلکو یې وغواړه چې ماشومانو ته یې درس وایي. حکیم په هماغه لهجه ور ډېره کړه. هغه یې ما ته ولې راکړي ها؟ بیا یې زینب ته ګوته ښخه کړه. او که په بدل کې دا مرداره هلته پرېږدم ها؟ بیا یې نو ښایي راکړي. زینب د پلار لخوا پلو نور هم راکش کړ. سم وایې پلاره، زموږ خبره یې په نیمه کې ور پرې کړه. پلیتې خوله دې بنده کړه. ښځې یې ژړغونې سوه. د خدای لپاره دا د قهرېدو وخت نه دی. زینب وویل زه د ځان خبره نه کوم. له هغو خلکو سره ډېرې روپۍ وي. زموږ کور سم دی اخیستی سي او بیا که یې نسي اخیستلی ګرو دې ونیسي. حکیم دا ځل څه ونه ویل. ټول همداسې ناسو. شېبه وروسته حکیم د باندې ووت. ټولو ناستو په ځمکه کې سترګې ګنډلې وې. حکیم توره قرقلې پر سر سمه کړه. د آس ګاډیوان ته اشاره وکړه. شېبه وروسته ګاډۍ په تنګو کوڅو کې راتاو سوه. کوڅې همداسې بدلېدې. له 15 دقیقو وروسته آس ګاډي ته د یوه لوی جومات تر څنګ تېر سو. حکیم ژر ساعت ته وکتل. شېبه وروسته یې وویل بس همدلته کته کېږم. بیا یې کوڅې ګز کړې. کوڅې هم وار په وار تنګېدلې. شور او ځوږ ډېر و خو د حکیم چورت نه و راوښت. لږ مخته ولاړ. له هرې دروازې ښه مست سازونه راوتل. حکیم په لاس کې نیولی کتاب ژر په چوپانه کې پټ کړ. د یو واره زوړېدلې پرده یې پورته کړه. په یې کټ کېناست. وخت ووت. حکیم چورتونه اخیستی و. غږ یې واورېد. حکیم صاحب ته په دې وخت کې؟ حکیم له هماغسې چوپه خوله ناست و. چودري پر کټ پرتې ډوډۍ ته اشاره وکړه. وروسته دواړو سهارنۍ وخوړ. حکیم لګیا سو. ناست کس یې خبرو ته ځیر و. د هغه د خبرو په منځ کې به یې یو وار پر غاړه بند تاویز په موټ کې ونیو. له 15 دقیقو وروسته حکیم غلی کېناست. کنجر غټه ګوله وکړه. په ډکه خوله یې وویل ګوره ناشته دې په خوند وکړه. د پیسو کار به وسي. حکیم تندی پراخ کړ.
سر یې نور هم ورنږدې کړ. وبسي چودري لا ګوله ژدوله، په ځان اچولی برک څادر یې سم کړ. بلکل به اوسي، زه له هسې کنجرانو څخه نه یم، خو په دې شرط کوم حال او خبر چې دې راته وکړ رښتیا دې ویلي وي. حکیم په لاس کې نیولې ډوډۍ کېښوده. نو زه به تاسو ته ولې دروغ وایم؟ ما د جومات له چندې یوې کنجرې خبره ورپرې کړه. زه د هغو خبره نه کوم. اولورانې لري، زوی هم نه. حکیم لاس څنډ واهه. په شین وزمه بریتو کې شونډې بوڅې راووتې. چودري پسې زیاته کړه، که ته په مخ کې وای اوس به میلیونر وای میلیونر. زه خو داسې نامراده سړی یم چې له یوې لور وروسته مې د زامنو لین کتار کړ. له 5 وروسته زه په توبه مجبور سوم. ژر یې د اوبو ګیلاس پر غاړه واړو. حکیم صاحب 2.5 لکه روپۍ هم څه کم شی نه دي. حکیم په بیړه وویل، خو زما کور او دکان هم داسې بیکاره او ساده ځای نه دی، له دې په ډېرو ارزي. سړی په خندا سو. ګوره حکیم صاحب، کور مور دی الله تا ته در مبارک کړي. زه خو خبره کوم پاکه او سپینه، ته باید ماته یوه لور راکړې. حکیم جګ ودرېد. دا ته څه پلټې وایې؟ کنجر ژر تر لاس ونیو. او کښېنه، زه هغه خبره نه کوم چې تا یې فکر وکړ. الله دې ستا لورانې په پرده کې لري. زه د هغه خبره نه کوم. کښېنه کښېنه. حکیم لا هماغسې وچ ورته کتل. شیبه وروسته کښېناست. نو بیا؟ نازګل سر ورنږدې کړ. الله تا ته داسې هنر درکړی چې که دا خبره دلته خپره سي نو مزې دي مزې. حکیم سر وښوراوه. زه ستا په خبره هیڅ پوه نه سوم. څنګه هنر؟ کنجر غاښونه ژیړ کړ. اوس دې پوهوم. تا لورانې پیدا کولی سي، داسې نارینه خو زموږ لپاره غمی دی، غمی. تیار لکه بانګ. حکیم بیا سر وخوځاوه. نه پوهېږم، سپینه خبره وکړه. سړی په مسکا شونډې وخوځولې. ته باید یوه لور راوزېږوې، خاص زما لپاره. ته به پلار یې او زموږ مینا به مور وي. حکیم په ځمکه کې سترګې خښې کړې. سړي زیاته کړه، زه تا ته وار له مخه یعنې د نجلۍ قیمت په پیشکي کې در کوم. له دې سره یې ګوله پورته کړه. حکیم ورته لاس ونیو. دا ته څه پلټې وایې؟ دا تا ته چا ویلي چې نجلۍ پیدا کول د نارینه کار دی؟ کنجر د شړومبو غړپ وکړ. بریتو یې سپینه لیکي پاتې سوه. ګوره حکیم الله، زموږ خو کار په نجونو چلیږي. که موږ ته دا خبره نه وي معلومه نو چاته به معلومه وي؟ داسې حکیمان او ملایان هر وخت ساینسي خبره په سر کې نه مني. خو دا خبره ثابته سوي چې لور او زوی دواړه د نارینه له وجې پیدا کیږي او ښځې په دې کې هیڅ هم نسي کولی. حکیم شونډې کږې کړې. بیخي چټي خبره ده. کنجر وخندل. دا ګوره ولاړه سه، دا ګوره ولاړ سه. له کوم ډاکټر څخه په خپله پوښتنه وکړه. حکیم بیرته ګوته ده ته ونیوله. په پوښتونکي انداز یې وویل، فرضاً که ما دا خبره هم ومنله نو دا هم راته ووایه که نجلۍ نه شوه او هلک شو بیا؟ سړي ژر ور بیا کړ. بیا یې ته در سره یوسه، هسې به دې هم په دې عمر کې اوږه پرې سپکه سي. حکیم چورت واخیست. نارامه ښکارېده. کنجر یې رڼې ککرۍ د شا اوږدو ویښتو او شناوي ږیرې ته وکتل. بیا یې وویل، دا اوس هم زما شرافت وبوله. که نه ما دا هم درته ویلی سوی چې که هلک سو ته به بیرته ما ته خپلې روپۍ راکوې، خو ما دا خبره ونه کړه. قمار دی نو. حکیم په تریو تندي ور وکتل. د پسې زیاته کړه، ستا پخوانی ریکارډ ته چې ګورم د لوبو کولو ته مې زړه وسي. حکیم ژر غبرګه کړه. نو یوازې د یوې وړې ماشومې لپاره دومره روپۍ؟ کنجر اړخ ته په ایښي بالښت څنګ ولګاوه. د یوې پېمخې نجلۍ له خاطره زموږ 2-3 نسله سنبالیږي، او کومې روپۍ چې ته یې غواړې دا خو په یوه شپه کې بیرته لاسه راوړې. خیر، د بانک تر بندېدو پورې خپله پرېکړه وکړه. د حکیم په خوله کې ناړې وچې سوې. په زحمت یې خوله جوړه کړه. له دې ځایه جومات څومره لرې ده؟ کنجر په خندا کې مخامخ ګوته ونیوله. دا ګوره لرې چیرې دی؟ بس د کوڅې شاته عباسي مسجد دی. 2 قدمه لاره ده. د واړه سرای په منځ کې څډر سپي اوربز واهه. حکیم په منډه ووت. عایشې د خپلې مور په غېږ کې سر ایښی و. هغې شیبه په شیبه ښکلاوله. شاوخوا ناستو نجونو ته یې وکتل. سترګې یې پاکې کړې. زینب چې په پاسنۍ ور کې ولاړه وه بلې مور ته یې اشاره وکړه. په زینو کې ور په غوږ سوه. دواړه یې بیا بام ته وختلې.
د ټیټ دیوال تر سوري راښکاره ښځې ورغږ کړ: ستړې مسې خورې، زه نن خبره سوم. ماته زینب لور وویل زه خو هېڅ نه پوهېږم چې سړی څه وکړي. هغې لا خبره نه وه خلاصه کړې چې خاوند یې پسې زیاته کړه: د حکیم لالا ولې دومره سخت دی؟ زما په ذهن کې د دې مسلې لپاره یو حل لاره شته، خو ډارېږم چې تاسې یې ومنئ او که نه. زینب او مور یې نقشداره خښتو ته وچې سترګې نیولې وې. د هغه له دې خبرې سره یې وویل: ووایه وروره، زه وایم چې دی خبرېږي موږ به د عایشې او مصطفی واده وکړو. خیر دی، ډنګ او ډول به نه راولو، بیا به نو دی څه وکړي؟ دیوال ته ولاړې ښځې او زینب یو بل ته وکتل. حکیم په لوی سرای جومات کې اودس تازه کړ. له یوې المارۍ یې کتاب راواخیست، په جیب کې یې ګوتې ووهلې، عینکې یې په سترګو سمې کړې، کتاب یې په منځ خلاص کړ، سترګې یې پټې کړې، ګامچه ګوته یې پرې وګرځوله، بیا یې سترګې پرانیستې، په ګوته سوي کرښې ته یې وکتل. ګوته د کتاب تر پایه ورسېده، عینکې یې راښکته کړې، د کتاب پر پاڼه جوړې څاڅکي یې ولیدل. ساعت ووت، بیرته یې ځان تر هماغه کټ پورې ورساوه. په کټ کې د ناست کس جاغه خلاصه وه، له خولې یې د چلم نل لرې کړ، لوخړه یې اسمان ته پوف کړه، کنجر نیغ کتل. حکیم شیبه چوپ ناست و، بیا یې وویل: شرط یې زما قبول دی، خو زه هم یو شرط لرم. که ستاسې رواج وي او یا نه وي زه نکاح تړم. سړي له نل د خوله پورته کړه: بیخي سمه ده، زه به د پیسو چاره وکړم. حکیم یې لاس ونیو: صبر، ته به په پاک قرآن لاس ږدې چې دلته به زما د راتګ خبره هیڅ وخت او هیڅ چاته نه کوي. دلته خو نو څوک د چا د پلار پوښتنه کوي او نه، خو هم چاته معلومه ده که رښتیا ووایم، په خدای قسم چې ماته هم نه ده معلومه. سړي خندا اوږده سوه. حکیم په ګونځن تندي ګوتې تېرې کړې، لمدې سوې. حکیم چپ لاس ته وکتل، 2 بجې وې، په جیب یې لاس وواهه، ترخه مسکا یې وکړه. شیبه وروسته په جومات کې 5 کسان پاتې سول. حکیم د دې تر څنګ ناست سړي ته وکتل، هغه سر وښوراوه. حکیم جیب ته لاس کړ او بیا یې 2 بنډله روپۍ پر کتابچه کې ښودلې. مخامخ ناست کس په کتابچه کې کرښې کش کړې. حکیم ورو وویل: شکر دی د هغه ذات چې زه یې سور مخی نه کړم. شیبه وروسته د جوماته ووت، 2 ورځې تېرې سوې. په یوه سهار یې بیا کوڅې پر مخ ورکړې. 10 دقیقې وروسته د کنجر کور ته ورسېد. پرده پورته کړه، یو دم یې قدم ونیو. چودري کنجر په سرای کې ولاړ. هغه وخندل: او السلام علیکم، زه هم دا تا ته په تمه وم، دا 3 ورځې به په تا هم سختې تېرې سوي وي. او ګوره حکیم صاحب، هسې خو زموږ ښځې د سړي شکل مکل ته نه ګوري، خو مینا یو څه بدله نجلۍ ده. زه ډارېږم هسې نه چې تا په دې ډول وګوري او زړه یې مات سي. حکیم په خپل ځای غلی ولاړو. کنجر د حکیم په شنه ږیره او ویښتانو لاس تېر کړ. ته زوم کېږې نو باید لږ خو د زوم په شان ښکاره سي که څنګه؟ ساعت وروسته غنم رنګه ځوان د حکیم ږیرې ته برز کښلی و. حکیم په عینه کې وچې نیولې وې، تر شا ولاړ تور کالي یې ننداره کول. وخت ووت، د لمر رڼا د غولي تر نیمۍ راغلې وه. کنجر حکیم ته مخ ور واړاوه. له دې تورو ویښتانو سره خو سم 20 کلن ښکارېږي. حکیم په عینه کې خپلې ږیرې ته کتل. زینب وټوخل، له مایکونو یې مخ بل پلو کړ. شیبه وروسته یې په مسک انداز وویل: ابا له کوره د باندې تللی و، د پنجشنبې ورځ وه او موږ په پټه د عایشې واده له مصطفی سره وکړ. معلم صاحب هم ډېر بیروبار جوړ نه کړ، بس تر غرمې مو ټول رسمونه پر ځای کړ. خدا به ویري له موږ ټوله مسکا لوټله. موږ تر هغې نه وو خبر چې هغه به چیرې وي. د سپوږمۍ تر کلي د خپرونې اوریدونکو په دې هیله چې د ناول 6مه برخه مو هم خوښه سوې وي. تر بیا ښه وخت، د خدای په امان. د سپوږمۍ تر کلي